سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول به روغ جوړ یاست او ژوند به مو ښه روان وي. د یو نوي درس سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، امید لرم چې تر تا دمه تاسو ټولې ویډیوګانې کتلي او څه ناڅه مو ترې زده کړي. یو دوه ملګرو یادونه کړې وه چې جملې جوړې کا په پښتو او فرانسوي کې. زه به کوشش کوم چې جملې به هم جوړې کړم، خو زه تاسو ته یو خبره کوم. په تیر شوي ویډیو کې هم ما د دې خبرې ذکر کړی و چې هیڅ وخت کې یو ژبه تاسو داسې نشئ زده کولی چې تاسو هغه نه یو څو جملې راوالی او هغه ځان ته په پښتو کې ترجمه کوي او بیا یې یادې کوي لکه د قاریانو په شانتي. داسې ډېره مشکله ده چې تاسو یو ژبه زده کوئ. دا نه 1000 نه 50,000 دا به څومره جملې تاسو داسې زده کوئ. ښه خبره دا ده، بهتره خبره دا ده چې تاسو د جملې ساخت زده کوئ، هغه قاعده یې زده کوئ، هغه د دې ساخت جوړښت زده کوئ چې یو جمله څنګه جوړیږي، د کومو شیانو نه جمله جوړیږي، تر څو تاسو وتوانیږئ چې خپله جمله سازي وکړئ. هر کله چې تاسو خپله په دې پوه شوئ د جملې په ساخت باندې، نو تاسو بیا خپله جمله سازي کولی شئ، جملې جوړولی شئ، بیا نوی لفظ یادوئ او هغې نه بیا په هغه ساخت کې استفاده کوئ. زما د ساخت نه مراد ګرامر دی. باید تاسو کم نه کم بنیادي ګرامر زده کړئ، ډېر نه. صرف چې تاسو دومره وکولی شئ تاسو جمله جوړه کړئ، جمله سازي ستاسو بنیادي زده کړئ، نو دا ډېره ضروري ده ستاسو لپاره. دا چې کوم سیسټم ما روان کړی، زما په نظر باندې دا ډېر بهترین سیسټم دی تر څو تاسو ژبه زده کړئ. ډېر ملګري به دلته وي چې هغو انګلیش زده کړی دی، هغه انګلیش هم موږ دغسې زده کړی دی. هر کوم ملګري هغه د انګلیسي کتابونه ویلي، انګلیسي چې کوم کورسونه و، ګوره هغه کې لږ به ګرامر و، لږ به ویکابلري وه، جمله سازي به وه. نو په هغه یو بهترین سیسټم و تر څو ته یو ژبه زده کړې. داسې په جمله زده کولو داسې تاسو ژبه هیڅ وخت کې نشئ زده کولی، ځکه دا خو بېشماره جملې دي په ژوند کې. موږ تاسو عام خبرې چې کله کوو، څومره جملې به ته زده کړې، نو دا ډېره مشکله ده. نو دغه یې بهترینه لاره ده، تاسو کوشش وکړئ چې څه ناڅه بنیادي ګرامر زده کړئ. نو زه راځم اوس درس ته، نور ستاسو وخت نه الم. ښه، تیر شوي درس کې موږ په ونیغ باندې خبره کړې وه چې په موجوده زمانه کې یا په پریزنټ ټنس کې هغې نه موږ څنګه استفاده کولی شو. نو هغه خو تیر شو. ټنسونو باندې هم ما خبرې کړي دي، هغه 3 ټنسونه باندې ما ویډیوګانې جوړې کړي. تاسو تفصیلي ویډیوګانې کتلی شئ په شاتنۍ ویډیوګانو کې. زه په راتلونکي ویډیوګانو کې هم په دې ټنسونو خبره بیا وکړم تاسو ته، ځکه یو ملګري دوه ملګري د ټنسونو په اړه باندې پوښتنه کړې وه چې موږ ته یو ځلې بیا تکرار کړه. انشاءالله په راتلونکي کې زه تکراروم. ښه، ونیغ اوس په پاسې کمپوزې کې یا په تېره شوې زمانه کې یا په پاست ټنس کې موږ څنګه استفاده کولی شو. ونیغ وایي راتللو ته، راتلل، راځي مطلب، او په انګلیسي کې مطلب معنا ده ټو کم. ونیغ دلته اوس په خپل اصلي حالت کې دی. کله چې یو فعل په فرانسوي کې خپل اصلي حالت کې هغه یو رقمي بیا چې ته جمله کې استعمالوي، نو هغه خپل هغه تلفظ هم بدلوي، خپل سپیلنګ هم بدلوي. دغسې په موجوده زمانه کې موږ خبره وکړه. اوس راځم په تېره شوې زمانه کې به موږ ونیغ نه څنګه استفاده کوو، څه تغییرات کې راځي، دا زموږ نن درس دی. بل په فرانسوي کې مهمه خبره دا ده، بل یو ډېر غټ بدلون دا دی چې د ورب حالت چې کوم دی هغه د فاعل سره یا د سوجې سره یا دې سره تغییریږي. چې کوم ضمیرونه موږ سره کوم فاعل موږ سره هغې سره تغییریږي. نو راځئ چې درس شروع کړو. تاسو فاعلونه چې کوم دي هغه ویلي، په هغې ما ویډیوګانې جوړې کړي دي او روزانه تاسو وینئ، روزانه تاسو مثالونه ګورئ، نو تاسو پوهیږئ. ټول ناول چې موږ سره کوم فاعل دی هغه دی je suis venu. je suis venu. ګورئ په تېره شوه زمانه کې به تاسو اتخ یا to be ورب نه استفاده کوئ چې کوم کومکي افعال دي. اوس په نږدې وخت کې تقریبا یو 2-3 ویډیو مخکې ما په اتخ باندې ویډیو جوړه کړې وه. تاسو ته مې دغه درس تکراري ویلی و چې اتخ څه ته وایي. په تېره شوې زمانه کې به تاسو دلته د مرکزي ورب چې کوم دی، فعل چې کوم دی، هغې نه مخکې به تاسو کومکي فعل اتخ راوړئ. اتخ کم موږ سره دي لکه je suis venu. دلته که تاسو ګورئ سوي چې کوم دی دا کومکي فعل دی یا دې ته اتخ ویلی کېږي. صحیح دی؟ ژ سره بیا سوي موږ استفاده کوو، او موږ سره چې کوم اصل مهم او مرکزي فعل دی هغه ونیو دی. ونیو د ونیغ هغه پاس دویم فارم دی یا د په تېره شوې زمانه کې چې کوم د دې موږ کوم شکل استعمالوو هغه دی. ګورئ که تاسو ونیو ته وګورئ، ونیغ ته وګورئ، سپیلنګ کې هم فرق راغلی، په تلفظ کې هم فرق راغلی دی. je suis venu. که تاسو دغه قوسونو کې وګورئ، دلته بیا هغه ونیو ما ورسره په قوسونو کې بیا لیکلی دی، صرف ای مې ورسره اضافه کړی. هغه دې دپاره کله چې یو مذکر خبره کوي je suis venu،
نو بیا ورسره ای منګه نه استعمالو چې کله مؤنث وای یو اجلی هغه وای چې je suis venu نو بیا ورسره ای منګه اضافه کوو. بل موږ سره دویم دی tu es venu ته راغلی وې je suis venu زه راغلی وم تېره شوې زمانه ده پاسې کمپوزه tu es venu ته راغلی وې چو چې کوم دی دا غیر رسمي ملګرو سره موږ دې نه استفاده کوو چې کله فامیل مرګرو او داسې کسانو سره غیر رسمي کوم ځای کې تاسو یې نو بیا تاسو tu es نه استفاده کوئ چو مطلب ته tu es venu ته راغلی وې په تېره شوې زمانه کې. دلته هم که چیرې چو تاسو ته مخامخ یوه جلکۍ یا ښځه یا مؤنث نو تاسو بیا دا ای والا نه استفاده کولی شي سپیلنګ تغیریږي په لیکلو کې. بل موږ سره il est venu هغه راغلی و he came په انګلیسي کې موږ وایو. بل د دې لکه je suis venu I came زه راغلی وم په تېره شوې زمانه کې په انګلیسي کې دا یو معنی ورکوي. بله دې معنی په انګلیسي کې دا هم ده I have come لکه present perfect tense چې موږ انګلیسي کې څنګه ویلی I have come معنی هم ورکوي I came دواړه ورکوي. صحیح دی. il est venu elle est venue elle il چې کوم دی هغه مذکر دپاره استعمالیږي elle چې کوم دی هغه مؤنث دپاره il est venu elle est venue on est venu on چې کوم دی هغه موږ استفاده کوو موږ دپاره غیر رسمي یو انفارمل دی دا انفارمل دی. nous sommes venus وس نو مطلب موږ سم دا چې کوم دی ادخ دی یا to be verb کومکی فعل دی venue چې کوم دی دا د venue بل فارم دی د تېره شوې زمانه کې چې کوم فارم موږ استفاده کوو هغه دویم فارم دی د ورب چې کوم درې حالت دی مطلب په موجوده زمانه کې په تېره شوې زمانه کې په راتلونکي زمانه کې نو دا یې هغه د تېرې شوې زمانې شکل دی. صحیح دی. موږ به دغسې په تېره شوې زمانه کې venue وایو لیکو به په کله چې نو موږ سره فاعلي nous sommes venus نو او اون دواړو معنا د موږ نو چې کوم دی دا فارمل رسمي دی قوسونو کې ورسره ما venue بیا هم هغه د ای او د اس ورسره اضافه شوی دغه مې ځکه لیکلی که چیرې دا ټولې جینکۍ ای او هغه یا مؤنث یې وبخئ مؤنث یا جینکۍ یا ښځې مؤنث شي نو بیا دغه سپیلنګ نه تاسو استفاده کولی شئ. vous êtes venu vous مطلب تاسو یو کس هم چېرته مخامخي او هغه یو فارمل ځای فارمل تاسو استفاده کوئ نو vous êtes منګه استفاده کوئ vous êtes venu او که پنځه شپږ کسان تاسو ته مخامخي بیا هم تاسو vous نه استفاده کوئ. ils sont venus هغوی they came they have come هغوی راغلي و کله چې موږ سره مذکري جمع دی elles sont venues صحیح دی کله چې موږ سره بیا مؤنثي. نو دا ملګرو venir په تېره شوې زمانه کې په پاسې کمپوزه کې یا په past tense کې زه یو ځلې بیا تاسو ته دا تکراروم je suis venu tu es venu il est venu elle est venue on est venu nous sommes venus vous êtes venus ils sont venus elles sont venues. که تاسو ګورئ تلفظ د ټولو یو شانتي دی صرف فرق په سپیلنګونو کې راځي. صحیح دی. تاسو دغه فرق هم زده کوئ صحیح تلفظ هم زده کوئ. تاسو د دې سره په پاسې کمپوزه کې venir سره جملې جوړې کړئ ما په کمنټونو کې ولیکئ او انشاءالله زه به ستاسو جملې ستاسو دغه ستاسو هومورک دی زه به دا ګورم. که تاسو هره پوښتنه لرئ خپله پوښتنه دلته په یوټیوب چینل په کمنټ سیکشن کې کولی شئ انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنو خامخا تاسو ته جواب درکوم. او که تاسو غواړئ چې درس کې نور څه زه تغییرات راولم په کومو موضوعانو تاسو غواړئ چې تاسو له درس ویډیوګانې جوړ کړم درسي ویډیوګانې تاسو هغه هم لیکلی شئ. نو زموږ نننی درس همدومره و په مخامخه